یا رسول الله پتا شیدا یما ستا د باغ بلبل یما بورا یما زانه دلته راځم خو چې سهار رالم ویلې کوي بېګا وایي ما ګنټه نیمه کې وایي یاره وایي 400-500 خلکو وایي سهار هغې یو حال اغوښتی و چې وایي سهار ما آی ډي کته نو هغه میلیونونو کې روان بادشاه په دواړه کونه یې ته زما بادشاه په دواړه کونه یې زه په دواړه کونه الحمدلله په زړه مې یو ارمانو د عمرې ارمانو جي بقایا څه ارمان مو په زړه شته دی جي نو بس فی الحال درته نشم ویلی او ناس یما د عشق په مدرسه کې زه ناس یما د عشق په مدرسه کې زه ستا د خال او حال که مې پوښتې بلال ته خیال وکړه حال که مې پوښتې بلال ته خیال وکړه ستا مینه کې داسې قربان ستا مینه کې داسې زه رسوا یما ستا د باغ بلبل یما بورا یما بسم الله الرحمن الرحیم شروع په نام الله چې بخون کې مهربان ذات موجود یم پېښور کې ور سره سحر ګبین والا جی بلها ویډیوګانې مې د دوی کته ماشاءالله تاسو یو ویډیو داسې چې ټول پښتنو در ریسپیکټ درکو عزت درکو او ماشاءالله ډیرو خلکو ته جان پہچان یو جهان مختصر ټیم دی ولی نه جی ښه ستاسو هم ډېره مننه چې تاسو دونه د لرې ځای نه مونږ پسې تاسو خو نن ډېر انتظارونه وکړه په الله ګران شی چې زه ستاسو الفاظ ما سره شکریا نشته الله مباد لره ښه سهار صاحب پیدایش د کوم ځای دی او اوس وخت ژوند چېرته کوئ قربان هم د 400 دی او هم 400 کې یو او د پلار نیکه د ورنه مونږه کارته ووایو نو اجمیر شاه بابا په سوریه شوه زیارت باندې مشهور د سیدان یو او مونږ د هغې نیکه بابا نوسي وي او جي هر صاحب ستاسو دا کوم نچ ویرل شوی دا ویډیو چا کړې وه او تاسو له پته وه یا نه وه چې دا ویډیو کوي نه کوي زه را روان یم دلته او بس ما قدرتي دغه ناز شریف خولې له راغې او دلته زیشان جاني یو ملګری دی زبردست هغه کیمره پیټ کړې وه نو بس بیا ولې زه خو بولډ راشم بس بیا ورته ودرېږم یم چې ته ریکارډینګ کې زه یم چې دا ټیلنټ خور شي او دا صفات لاړ شي خواره شي بس هغې له الله یو داسې دغه ورکړه چې هر صاحب څنګه درته پته ولګېده چې هغه نعت ویرل شوی دی زانه دلته راځم خو چې سهار رالم ویلې کوي بېګا وایي ما ګنټه نیمه کې وایي یاره وایي 400-500 خلکو وایي سهار هغې یو حال اغوښتی و چې وایي سهار ما آی ډي کته نو هغه میلیونونو کې روان نو بس په خلکو پښتنو مینه ګورئ څه محسوسوئ جي ډېر زیات د دوی نه خوشحاله یم او دوی چې زما څومره قدر کوي نو د هغې نه کهی زیاده د الله د دوی وکړي او په الله دې ګران شي الحمدلله په زړه مې یو ارمانو د عمرې ارمانو جي بقایا څه ارمان مو په زړه شته دی جي نو بس فی الحال درته نشم ویلی بس خیر دی بس ارمان دغه ډېر لوی ارمان دی چې دا د انسان پوره شي نو بس دا ډېره غټه څومره ټیم نه شاعري کوئ جي شاعري خو زه د 5 سال نه 7-8 سال نه لکه زما نیکه اوچت شاعر و نو بس هغه جراثیم ممکن موجود و او د بچپن نه زه شاعري کوم بس د اخیري چې کوم ای رسول الله پتا شه دی مدا ټول ملګری به مور مونږ لم ډاله کې پروګرام ختمو جي